गाड़ी को आग लगाओ, गाड़ी आग लगाओ। د پرلط کمیټې چې کوم اعلان کړی و چې د پاسپورټ افیس مخته کنټینران ایښو برایم اخیستن پر 4 بجې باندې د پولیسو او اف سي لخوا پر هغه باندې چاپه وول سوه چې په هغه کې صدر صادق او ورسره 15 نور لغړیان هم وجیل ته بیولي دي. راځئ د ماخستن صورتحال به هم درسره شریک کړو چې پر 4 بجې باندې کوم شیان وسوځول سوه، کوم شیان تورونه ولګېدل او د بوګي خبرې به مو واورو چې بوګي پر موقع باندې موجود و چې بوګي د خولې مجلس مو واوري او دغه پیغام مو مخته شیر کړي چې ټول ملګري خبر سي د پرلط د کمیټې د ذمہوار ملګرو لخوا دا ویل سوي دي چې تاسو ټول پر همن باندې د چمن پرلط ته ځانونه راورسوئ. ویډیو پیغام गाड़ी को आग लगाओ, गाड़ी आग लगाओ। یو خوانه کې کمانډر صاحب تقریبا 10 موټر ولا مش 10 کاسي 10 موټرو د 10 کس په څیر سره نو بیا موږ مرګري لاسونه ورمات کله څوک خوښ کله تقریبا څوک کسان جیل به ولدي ان شاء الله خدای مهربان زمون عرب خدای واوري الله مالک دی ان شاء الله. ویډیو مختره سره شیر کړئ. صدر ویان صاحب هم بوتلی نور مرګري هم به ولدي او موږ په لاله اوس پر دغه لګي باندې لا ولایي نو زموږ مرګري در وسله سره نه درکه دي سره پیسې ویني دي نو موږ ولسته دا پیغام ورکو چې تی سار همت وکړي غیرت وکړي چې په نام چمن والای پښتوني بسار غیرت وکړي راووزي چې کوم روډونه پر لټ ځان اورسي د پر لټ څخه هر مشرانو راوېستله پر هغه باندې به موږ عمل کو پر هغه باندې به قدم اخو ورواچوي ورا ګردشان اولاله ورواچو مرګورو د اپسی والای پر پرلط حمله کړې ده یا علاقه مټر مسوځي गाड़ी को आग लगाओ, 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 गाड़ी आग लगाओ, आग लगाओ गाड़ी को आग लगाओ, आग लगाओ। चलो مرګور ویډیو په ګروپ شیر کی مرګورو چمن خلک خبر سي راس پرلط کالج روډ پاسپورټ افیس مختراسي پلوس اف سي والا ګردر اغلی د بدمعشي کوي. د هر کم معلوماتو لپاره زموږ شاکر سنگري پیج در سره فالو کړئ.